ملګرو اخر د طارق شیر ویډیو هم راله په کوم کې چې هغه ګل چاهت چې په کوم الزامات لګولي ګل چاهت ته سوی نو ګوري ویډیو څنګه کړی دی لکه احکامات د نارینه کړی دي هغه پسې د سی آی ډي منډه ده سی آی ډي ورپسې چانبین کوي دلته کې دوبای کې یو کس ول د هوټل خبره کړې و د روم خبره کړې و هغه دوبای ته راغلی دی هغه واپس په دوبای کې دی هغه ما سره په رابطه کې د هغه نه د دوبای د سعودي سی آی ډي تپوس کوي چې موږ د پته راکا موږ د نمبر راکا د کوم ځای پاتې کیږي دا به تاسو ته په دې ورځ دوه کې ثابت شي چې هغه پسې دا سی ډي لګېدلې ده نو د ګل چاهت مسله دا ده نه ورته پښتنو څه ویلي دي نه ورته د شي په شي باندې څه مسله ده نه ورته په عبادت مسله ده هغه ته صرف په دې مسله ده او ماته هغه د کمینډین میسیجز چې ماته راغلي د هوټل مالک چې کوم دی کنه چا پسې چې سی آی ډي ته لیدا دا هغه میسیجز راغلي دي هغه دا وایي چې زما کپیل راغلی او لجنه راغلی و لجنه څه ته وایي لجنه پوهېږي لجنه په عربی کې ګروپ ته وایي یو داسې ګروپ راغلی و د سی آی ډي چې هغه د هغه نه تپوس کو لجنه دا ما سره میسیج د طارق شیر کوم ویډیو چې راغلی و هغه تاسو کته په کوم کې چې په ګل چاهت باغې کوم الزامات لګولي هغه دا رد کړه وایي چې کوم الزامات چې په ما لګولي دي دا داسې واقعیا نه ده کوم پوره واقع چې هغه ټول هغه پیش کړه تاسو هغه واورېده یعنی ګل چاهت باندې چې په مکه مدینه کې کوم حملې شوي کوم قسمه کسانو چې کوم قسمه حرکت کړی نو هغې نه هم تاسو خبر وئ هغه په ټیک ټاک باندې هغې ټول تفصیل هغه ویلی نو د هغې نه پس چې کوم په طارق شیر الزامات لګولي چې طارق شیر ما سره داسې قسمه حرکت کړی دي نو طارق شیر چې بیا هغې ته څه قسمه جواب ورکړی نو هغه تاسو واورید نو دغه ویډیو به دغه تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بلې ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان